هغه لارې چارې چې له نشي توکو پرې ځان ژغورلی شئ. په نشي توکو روږد یوازې مه پرېږدئ، ځکه ممکن چې ستاسو په وړاندې نشه ونسي کړای او له دې لارې د نشي توکو له استعماله لاس په سر سي. که په نشي توکو روږد کس مو ولید نو د مخنیوي داسې لارې یې ورته ووایي چې له نشي توکو لاس واخلي، لکه ورزش او تمرین ته متوجه کړئ او ترڅنګ یې خپلې راتلونکي ته متوجه کړئ چې خبرې مو پرې اغیز وکړي او لاس ځنې واخلي. په نشي توکو اخته انسان ته پیسې مه ورکوئ او نظربند یې وساتئ. په نشي توکو روږد ځوانان د نصیحت او پند له لارې پوه کړئ. په نشي توکو روږد ځوانان باید د عامه پوهاوي له لارې پوه سي او د نشي توکو زیانونه ورته وویل سي چې دا عمل بیا تکرار نه کړي. په نشي توکو روږد ځوانان نږدې د نشي توکو د درملنې په مرکزونو کې بستر کړئ چې ټولنه له نشي توکو له روږدو ځوانانو څخه پاکه او لا پرمختګ وکړي.